الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. په مخکې آیاتونو کې د بعضی انبیاو فضیلت ذکر شو چې بعضی د انبیاو نه کسانو چې رب العالمین هغه غوره کړي وو او په ټولو انبیاو کې 15 انبیا هغې ته اولو العزم وی لوی درجو والا او په دې کې بیا د ټولو نه غوره او بهتر او فضیلت والا آخري نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. کم چې اولو العزم انبیا دي په هغې کې ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، دقه شان عیسی علیه السلام، نوح علیه السلام او آخري نبی محمد رسول الله. دا 15 انبیا دې ته اولو العزم وی، دا لوی درجې والا انبیا دي. ابراهیم علیه السلام ته فضیلت ورکړی و او هغه ته به خلیل الله ویلی. دقه شان موسی علیه السلام ته جزئی فضیلت ملاو او هغه په کلیم الله باندې مشهور و. دقه شان عیسی علیه السلام ته رب العالمین دا فضیلت ورکړی و چې هغه بغیر د پلاره رب العالمین پیدا کړی و. لکه څرنګه آدم علیه السلام بغیر د پلار او مور پیدا شو، نو دغه شان عیسی علیه السلام بغیر د پلارا رب العالمین پیدا کړی و. دغه شان داود علیه السلام ته زبور ورکړی او لوی خلافت ورکړی وصیه. او داود علیه السلام د هغې انبیاو نه و چې رب العالمین نبوت هم ورکړی او بادشاهي هم ورکړی وه. دقه شان نور انبیاو ډېرو فضیلتونو والا و، رب العالمین اوچتې درجې ورکړي. بیا وروسته ورپسې رب العالمین وفرمایل چې دا قتال سبب څه دی، چې دا قتال کیږي په دنیا کې د دې سبب څه دی او وجه څه ده. نو د هغې علت بیان شو چې کله به انبیا په هره زمانه کې او هر وخت کې رب العالمین راولیږل، د انبیاو مقصد به دا و چې د مخلوق تعلق د خالق سره جوړ کی او مخلوق که په دنیا کې ورغوپه شوی او په دنیا کې په غفلت کې واقع شوی او خپل خالق حقیقي ته هیر شوی، چې هغه ته خپل خالق حقیقي ور وپیژني او دې بنده ته د هدایت لاره وښیي، د بنده ته ګټه او تاوان اوخی د اخرت په لحاظ سره،
او دا بنده هغه کارونو ته متوجه کی کم کارونه چې دی بنده ته فایده ورکوي د مرګ نه پس. دا د انبیاء مشنو، دا د انبیاء کارو او دا د انبیاء مقصدو چې رب العالمین دنیا ته دا رالیږلي دي. لیکن چې کله به انبیاء رالل د امتونو په منځ کې به اختلاف راغی. بعضې به نیکبخته خلکو د وقت د نبی خبره به یې ومنله، ځکه نبی به ډېر په شفقت او مینې محبت سره خبره کوله او نبی به راغلی او خالص خیرخواهي د امت ته چې دغه امت تعلق رب العالمین سره جوړ کی، دا د غفلت د خوب راویښ کی. ننم که تاسو وګورئ ډېر مسلمانان په غفلت په خوب باندې اوده پراته دي. دنیا کې دومره ورغوپه شوي دي، په دنیا کې دومره ورډوب شوي دي چې د هغه نه خپل فرایض پاتې شوي دي. دې ته به ویلی شي د دنیا محبت. علما مفسرین فرمایي د دنیا محبت څه ته ویلی شي؟ د دنیا محبت دې ته نشي ویلی شي تا سره ډیره دنیای، ستا بنگلا او ستا کور یا تا سره پلازه او موټر وي، بلکې د دنیا محبت دې ته ویلی شي چې کله تا ته حکم د رب العالمین متوجه شو او هغه ته پرېږدي، نو په دغه وخت کې پته لګي چې ستا د دنیا محبت ستا په زړه ته لګېدلی دی او دا دنیا محبت بیا یو مرض دی. د دې مثال به داسې ته په خپل ملازمت کې، دکاندارۍ کې، زمیندارۍ کې لګې یا بل څه چې ستا کم روزګار وي، تعلیمي میدان وي یا نور څه وي، لیکن اخوانا جماعت نه آواز وشو الله اکبر، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، ته فوراً پورته شوې، خپل کار روزګار د پرېښود او جماعت ته لاړې او د مونځ تیارې باندې د شروع وکړه. نو پته لګي که تا سره د دنیا اسباب ډېر زیات هم وي، ستا دنیا سره محبت نشته، تا دنیا ته د ضرورت په سترګه کتلي او ته که د دنیا نه فایده اخلي نو ضرورت مطابق دی فایده الی، مقصد ستا آخرت دی، ځکه اذان وشو ته فوراً جماعت ته لاړې. ته که کاروبار کې بیع شرا کې ته پکې دروغ نه وې، بیع او شرا کې د یو معاملې په هغې کې ته ملاوټ نه کوې، ته معاملاتو کې سود نه کوې، ته په معاملاتو کې بل مسلمان ته نقصان نه رسې، نو پته لګي چې ته د آخرت والا یې. ستا نه په چم ګاونډ کې ګاونډي تنګ نه دی، ستا د اخلاقو نه ستا په کور کې ستا بچي تنګ نه دي، ستا کور والا ستا د اخلاقو نه متاثره ده، نو پته لګي چې ته د الله والا یې. او که نه زما معاملات درست دي، خبرې چې کوم دروغ ویم، خبرې چې کوم بهتان لګوم، خبرې چې کوم بل مسلمان ته دک او تکلیف رسوم، خبرې چې کوم نو غیبت کوم، نو پته لګي چې زما کې نقصان دی، ما ته دنیا محبت لګېدلی دی، زه په دغه مرض کې اخته شوی یم. بیا برابره خبره ده که ما سره دنیا اسباب شته او که نشته، که ما سره دنیا لږه ده او که ډېره ده، لیکن زه په محبت د دنیا او په ذلت د دنیا کې اخته شوی یم. نن داسې وخت دی او داسې رب العالمین مونږ ته مهلت را کړی دی چې دې ته ویلی شي د عمل ورځ او د عمل میدان، د ځان سره د حساب کولو وقت تا سره شته، لیکن یو وقت به تاسې راشي په تاسو باندې چې بیا به ډېرې چغې ووهئ، ډېر آه او پکار به وکړي، لیکن ستا آواز به څوک نه اوري. تیر ورځو کې تاسو ته ما د بهلول واقع بیان کړې وه. دا د هارون الرشید او دقی خلکو پرشتې کې راته او ډېر دانا او هوښیار سړی و. و یو ځل په بازار کې ناستو او ځمکه کې کرښې راښکلې،
څوک پې تېر شو تپوس ترې کوي چې بهلول څه کوې؟ وایي جوړه کومه. وایي د چا او د چا؟ وایي د خالق او د مخلوق. وایي څه جوړه دې وکړه او که نه؟ یاره وایي جوړه ډېره مشکله ده، ځکه مخلوق په غفلت کې پروت دی، خالق اوازونه کوي، خالق جوړې ته تیار دی، لیکن بنده په غفلت کې دی. بنده د امیدونو په طوفان کې ورډوب شوی دی، بنده आवाज ناوري، بنده په داسې خوب باندې اوده شوی دی چې هغه د خوب نه د راپاڅېدلو طاقت ورکې نشته. بیا بله ورځ بهلول په هدیره کې ناست و. وی بیا په ځمکه کې کرښې راښکلي. وی بیا ترې چا تپوس وکړو چې بهلول بیا په څه مشغولتیا کې اړم یې؟ بهلول بیا وی بیا په جوړه کې اړم یم. وی د چا جوړه کې؟ وی د خالق او د مخلوق. وی اوس څه صورت حال دی؟ وی اوس خو مخلوق تیار دی، ډېرې چغې وهي، افسوسونه کوي، لیکن د سره اوس ټیم نه و، د ټیم ختم شوی دی. دته چې کوم رب العالمین مهلت ورکړی و هغه ختم شوی دی. رب العالمین د یو آواز هم اوس نه اوري، د توبه اوس نه قبلی، د عمل اوس نه قبلیږي، دته د عمل میدان خالی راغلی دی. نو دا ډېر په افسوسونو کې دی. دغه مرګ په هر چا باندې راځي، دغه مرګ خامخا راځي او د دغه مرګ نه خلاصې نشته. رب العالمین فرمایي فإنه ملاقیکم، دا مرګ تا د مخکې طرف نه را روان دی، دا تا سره ملاقات کوونکی دی. که یو شی تا پسې رستو را روان یو ته ترې منډه ووهي نو امکان شته چې کله ترې نه خلاص شي، لیکن چې یو شی تا باندې مخامخ راځي نو د هغې نه هېڅ ممکن نه دي چې ته د دې نه ځان خلاص کړي، بلکې مونږ ته تیاری پکار دی، مونږ ته سوچ پکار دی، مونږ ته فکر پکار دی چې انبیا رب العالمین دی عظیم مقصد دپاره دنیا ته رالیږلي دي. مونږ څه کړي دي؟ مونږ څه واورېدل؟ مونږ په دې باندې څومره عمل وکړه؟ او که سبا مرګ راشي او رب العالمین ته زما او ستا پیشي وي او په قبر کې زما او ستا نه سوال جواب کیږي، نو د هغې دپاره ما تا ځان څومره تیار کړی دی؟ مرګ خو اچانک راځي، مرګ خو چاته ټیم نه ورکوي. یو ځل نبی پاک علیه السلام ملک الموت هغه فرشتي ته چې د انسانانو نه روح اخلي هغه ته وفرمایل چې د ټولو نه لوی پیغام تا سره دی ای فرشتي، تا سره دا پیغام دی چې ته زوی د پلار نه جدا کی، پلار د زوی نه، مور د لور نه، لور د مور نه، رور د رور نه، ښځه د خاوند نه. د دنیا عجیب انقلاب تا سره دی چې یو سړی مړ شو نو دنیا یې ورانه شوه، دنیا یې ختمه شوه، لیکن ته ولې خبرداری نه ورکې دی بنده ته چې دا بنده خو کم از کم څه ناڅه تیاری کولې؟ وی ملک الموت ورته فرمایي چې د ده د خبرداری بېشماره دي، لیکن دا پوهیږي نه، دا راوچتیږي نه، دا په داسې د غفلت په خوب باندې اوده دی چې نه په خوځولو راویښیږي، نه په اوبو اچولو راویښیږي او نه په بل څه باندې. ملک الموت فرمایي د بنده دپاره علامات ډیر دي. وی چې کله په ګیره کې سپین ولګي د دام یو علامه ده، په لاره کې روان دی تنده کې وخواره دام یو علامه ده، د پیزار یو تسمې اوشلیدله دام یو علامه ده، موت الاقران امزولی مړه شو دام یو علامه ده، کلی وطن کې بل مړی وشو دام د دپاره یو علامه ده. دا ټول اشارې دي د انسان دپاره چې ځان تیار کا، ځان تیار کا. نن مونږه په غفلت کې یو، نن مونږه ځان دپاره یو عجیبه سوچ او فکر کې روان یو. لکه یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام یو ځل ناستو او یو څو کرښې ووالي، یوه کرښه یې نږدې وواله او نورې کرښې اوږدې اوږدې ووالي. صحابو نه تپوس کوي چې تاسو دې په مقصد پوه شوئ؟
صحابه فرمایي چې نه، یا د الله نبی مونږ په دې باندې پوهه کا. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وي دا کومه چې لنډه کرخه ما راښکله دا د انسان اجل او نیټه ده، او دا کوم چې اوږدې کرښې دي دا د منصوبې دي، د 1000 کالو منصوبې، د 200 کالو منصوبې، دا به کوم دا به کوم دا به کوم، لیکن مرګ نږدې دی، اچانک پکې مرګ راشي هر څه ترې نه پاتې شي. نن موږ مرګ منو خو د بل دپاره منو. تاسو سوچو کې زمونږ څومره رشتہ دار، زمونږ څومره خپل خپلوان، زمونږ څومره ملګري، زمونږ د کلي څومره مړه شول. تیر کال دا وخت کې ټیک ټاک ژوندي وو، زما او ستانه په شکل او صورت کې هم خو، د هغوی سیرت هم خو، د هغوی کیدای شي نسب او حسب هم خو، لیکن مرګ نه بچ نه شول. نو تاسو سوچ وکئ چې هغه ته به څه پکار شوي. نن مونږه 15 منټه زیات په جماعت کې نشو تیرولی. ځان وباسو د جماعت نه، خواري کوو چې لیټ راشو د ټولو نه مخکې ووځو. د خپل آخرت دپاره هېڅ تیاري په هېڅ سوچ کې مونږ نه یو. امیدونه هم زیات دي او مرګ راته نږدې دی. نبی علیہ السلام یو بل حدیث دی، الکیسو من دان نفسه، عقلمند او خیار سره هغه دی چې د خپل ځان سره حساب وکړي، وعمل لما بعد الموت، او د هغې زندګۍ دپاره عمل وکړي کومه زندګي چې د مرګ نه پس ده. نو د انبیاو مقصد دا و، د انبیاو پیغام دا و، د انبیاو خبره دا وه. لیکن په قوم کې څه کسان بدبخت او هغوی انکار وکړه، د نبی مقابله شروع کړه، نبی د خپل دعوت نه د بندولو کوششونه شروع کړل. نو اول خو رب العالمین هغوی ته نبی راولېږه په احسن لهجه، چې کله موسی علیه السلام جلیل القدر د وقت ظالم او جابر ته روان دی فرعون، رب العالمین ورته فرمایي قولا لینا، اے موسی ته خو روانې رسالت درته ملاو شو، لیکن د فرعون ته نرمه خبره وکړه، فرعون ته ښایسته خبره وکړه. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه، ښایسته الفاظو سره د حکمت نه ډکې خبرې، د اصول موافق خبرې، بدې ردې او تیزې خبرې به په دعوت کې نه وي. د انبیاو خدا میشنو، لیکن بل طرف ته څه بدبخت را پیدا شو او د نبی سره مقابلې شروع کړي. نو د هغې مقابلو دپاره رب العالمین جهاد قایم که. جهاد یو فریضه ده. جهاد مقصد دا نه دی چې قتل و قتال دی وشي، د جهاد مقصد دا دی چې د ظالم لاس ونیولی شي. د جهاد مقصد دا دی چې د دنیا نه ظلم ختم شي، عدل او انصاف په یو علاقه کې جاری شي. دې ته ویلی شي جهاد، او د جهاد دغه مقصد دی چې ټول بندگان د کلمې والا جوړ شي، ټول بندگان د مرګ نه پس چې کوم ژوند پې راځي هغې دپاره تیار ورشي. نن که مونږ باندې مصیبتونه راځي، که مونږ تکلیفونه راځي، دا ټول امتحانات دي د رب العالمین ده، او دنیا دار الامتحان دی. ګوري دی بنده ته رب العالمین چې دا زما بنده باندې زه اسانتیا راولم، مالداري پې راولم، دا په مالدارۍ کې څه کوي؟ څه مصیبت پې راولم، دا په دې مصیبت کې څه کوي؟ یو حدیث راځي، تاسو ته ما بار بار دا حدیث ویلې، نبی پاک علیه السلام فرمایي وایي د مؤمن بنده عجیبه حال دی، ډېر د حیرانتیا حال دی. وایي که چېرته دته مصیبت ورسېده او د په مصیبت باندې صبر وکړه، رب به دته اجر ورکړي. او که چېرته ورته نعمت او خوشحالي ورسېدله او په هغې شکر ادا کړه، بیا به هم اجر ورکړي. د یو شي اجر به تا ته میلاویږي. مولانا رومي صاحب یو واقعه لیکلې ده، و یو سړی هغه سحر وختي په باران کې د جماعت په اراده مسجد ته د خپل کور نه وواته.
لیکن تکه توره تیاره و باران شوی و چې هغه لږ مزل وکړه هلته اوبه ولاړې وي او کنده واده ته نه ښکارېدله دا پکې پرېواته ټولې جامې ګډې وډې شوې واپس راغې ده صفا سوترې جامې واچولې ځان یې صفا کړه بیا روان شو چې بیا څه مزل کوي بیا وغورځېده هلته بیا راغې جامې صفا کړي ځان یې صفا کړه نورې جامې واچولې وی بیا چې کله وځي په دغه وخت کې یو تیار سړی ولاړ دی او چراغ او رڼا څه سیسټم یې ورته برابر کړی دی دی جومات ته ورساوه او چې کله یې مونځ وکړه د مونځ نه فارغ شو نو بیا هم تېره وه دا سړی بیا ولاړ دی ورته او بیا یې واپس کور ته راورساو وی دا نیک سړی ورته وی چې الله دې اجر درکړي ته یې څوک ما ته خو ځان راوښیه وی هغه انکار کو چې نه نه وی ده ونیو چې نه خامخا ما ته به ځان ښیې هغه ورته وی زه شیطان یم رومبي ځل باندې چې ته ووتې د خپل کور نه وغورځېدې همت دې بې نه له څه نه ملاستې مونځ دې پرې نه ښوده رب تا ته ستا ټول ګناهونه معاف کړل دوباره چې بیا ته را تیار شو په دې سخته یخنۍ کې او بیا دې ولمبل جامې دې بدلې کړي دا آسان کار نه دی دا ډېر ګران کار دی ځکه د دې اجر مونږ ته پته نه لګېږي د دې ثواب مونږ ته پته نه لګېږي ځکه دا ټول د غیبو سره تعلق ساتي یو ځل وی د الله نبي ناسو او افسوس یې وکړه چې زما خلفا صحابو تپوس کوي چې ستا خلفا څوک دي مونږ یو که نه وی نه تاسو زما اصحاب خلفا زما هغه بندګان دي چې رستو به راځي په ما به ایمان راوړي خو لیکن زه نیم لیدلی دې امت دپاره نبي پاک علیه السلام ډېرې دعاګانې کړي دي نو مونږه اجر نه ګورو فایدې مونږ ته نه ښکاري مونږ ته که چرته یو ملازمت کې ډېره تنخوا میلاویږي نو په ټیم ورځو او که چرته د ناوخته تلو باندې څه تنخوا یا کټینګ زمونږ نه کېږي نو بیا مونږه ډېر خواري کوو چې ډېر وختي لاړ شو او که چرته په اور ټایم باندې مونږ ته نورې پیسې میلاویږي نو بیا مونږه سیکنډ ټایم کې مو سره ډیوټي کوو ولې ښکاري څه نفع لیکن د دې نفع مونږ ته نه ښکاري او په دویم ځل چې ته بیا راووتې په دې یخه یخنۍ کې او بیا دې درز وخواړه وی رب العالمین ستا د بچو او کور والا ګناهونه معاف کړل وی زه ویرېدم چې هسې نه چې دریم ځل ونه غورځېږي او ستا ټول خاندان یا د ټول کلي ګناهونه د سره ستا د وجې نه معاف نه شي د دغې وجې نه تاسو ته ما بله ورځ بل حدیث ویلی نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث ضعیف دی لیکن معنی د بعضې آیاتونو نه معلومیږي حدیث ضعیف مقصد دا نه چې دا نه دی ثابت چې کوم نی ثابت ای ته موضوعي وي منګرت وي چې د ځان نه چا رستو جوړ کړي د دې معنا صحیح ده د بعضې آیاتونو نه معلومیږي وایي که په علاقې کې یو نیک سړی اوسیږي وایي رب العالمین د سلو کورونو نه آفتونه او مصیبتونه د دغه یو نیک سړي د وجې نه لرې کوي د دغې وجې نه به سلفو کې یو مقوله مشهوره وه وایي اطلب الجار وایي طلب د ګاونډي وکړه مخکې د طلب د کور نه اطلب الجار قبل الدار یو ځای کې یو ګاونډ اختیارې یو ځای کې د اوسېدو اراده ستا اول ګاونډیان وګوره نیکان ګاونډیان دي وي رب به تا باندې رحمتونه را نازل کړي د هغې د وجې نه به ستا کور کې دین راشي ستا بچي به دینداره شي او که نه بد ماحولي د فارسي یو شعر دی صحبت صالح تو را صالح کند که نیکانو سره ګرځي نیک بشي و صحبت طالح تو را طالح کند او که بدو سره ګرځي نو بد بدن نه جوړ شي د بدانو په مجلس کې کله هم مه کښېنئ د نیکانو په مجلس کې ډېر زیات کښېنئ د نیکانو مجلس سره ایمان تازه کېږي نو دا د انبیاو میشن و د انبیاو طریقه کارو چې خلک راویښول د غفلت د خوبۍ راوچتول او د کامیابۍ لاره یې ورته ښودله لیکن بعضو انکار وکړه مقابله یې شروع کړه لکه تاسو دور اول وګورئ د نبي علیه السلام چې د مکې مشرکانو د قشان یهودو نسوارو څومره تکلیفونه رسولي تر دې چې اخره کې بیا د قتل اراده وکړه د نبي پاک علیه الصلاة والسلام
چې بس ورزو اخیره خبره ده او قتلوي. د قتل په ارادې باندې راووتل او لاره کې ورته کېناستل. رب العالمین تی نبی پاک علیه الصلاة والسلام روغ رمټ او جوړ وویسته او په د مدینې په هجرت باندې مجبوره شو. چې کله نبی پاک خپل کلی او علاقه پریدي او د مکې نه وځي نو په سترګو کې اوښکې راځي او مکې ته واپس راګوري چې ای مکې تا سره زما ډېره مینه ده. ځکه د خپل علاقې سره یو طبیعي طریقې سره د انسان مینه او محبت وي او وایي که دې قوم ستا زه ستا نه نه ویستم زه به ستا نه چرته هم نه وی وتی. نبي علیه السلام ورته خپل کور پرېږدي خپل علاقه پرېږدي او په نیمه شپه کې وځي. د چا د وجې نه؟ د کفارو د وجې نه. نو دغې کفارو سره بیا جهاد پکار دی ځکه چې داعي اعظم محسن اعظم د اخلاق یو نمونه چې هغې کې دومره عیب نه و، دومره نقصان پکې نه و، د ذرې بر خرابې پکې نه و، هغه غوندې هستي هغوی نه پرېښودله. نو خامخا بیا څه پکار و؟ جهاد پکار و. نن په دې آیات کریمه کې رب العالمین یو بله خبره کوي او مقصد دا دی چې تاسو انفاق وکئ. یا ایها الذین آمنوا انفقوا، خرچه وکئ، صدقه وکئ. او دام اصل کې متعلق دی د واقعاتو د جهاد سره، ځکه جهاد چې کیږي په دې کې خامخا مالونو ته ضرورت وي، خامخا په دې کې انسان د یوې علاقې نه بلې علاقې ته ځي، نقل و حرکت باندې خرچې کیږي، دقه شان د اصلحې ضرورت راځي، دقه شان د هغې دپاره نور اسباب او آلاتو ضرورت راځي. نو مؤمنانو تاسو د جهاد دپاره انفاق وکئ، خرچې وکئ چې کفارو زور ختم شي، چې کفار کافران پاتې نشي، او کم از کم که کفار کافران پاتې کیږي لیکن چې کفار سبا د مؤمن لاره ونه نیسي، چې سبا مؤمن ته نقصان ونه رسوي د دین د وجې نه، چې مسلمان د دین نه منع نه کي، نو د دې خلاف جهاد ته ضرورت دی او د جهاد د اسبابو دپاره انفاق ته ضرورت دی. نو تاسو انفاق وکئ. قرآن او سنت کې بار بار د انفاق فی سبیل الله ته ترغیب ورکړی شوی دی، لیکن دومره ده چې قرآن او سنت کې چرته هم دا نشته چې هغه بنده ډیر بهتر دی چې ډیره صدقه یې ورکړه. د ډیرې لفظ نشته. احسن عملا یا مخکې آیات کریمه کې تیر شو، حسنه خیسته عمل، 1 روپۍ ورکا، 1 کجوره ورکا، په اخلاص سره ورکا، د الله د رضا دپاره ورکا، د حلال مال نه ورکا، یو مستحق او غریب ته ورکا، رب تا ته ډیر اجر درکړي. د دغې وجې نه بعضې مفسرینو دلته لیکلي وایي که چا 10 روپۍ د الله د رضا دپاره ورکړي، د قرآن ډېرو آیتونو باندې عمل وکړه، رب ورته حکم کړی چې انفقو، خرچ وکئ. 10 ته وس نه کېږي، یو 15 روپۍ دې ورکړي، خو لیکن مستحق سره یې کتل پکار دي. نن مونږه تاسو ته بار بار دا خبره کوم، یو بل مصیبت کې ګیرو چې مونږ اکثره خپلې د جب خرچې یا صدقې بار سوالګرو او ملنګانو ته ورکوو. دوی اکثره دې نه پیشه جوړه کړي، دوی ضرورتمند نه په دې کې، اکثر دوی بس دې نه یو کار او کسب جوړ کړي او دې پسې راوځي، نور د کور نه اکثره دوی برابر وي. صدقه ورکوه. نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ښه صدقه هغه ده چې سړی خپله رشته کې ورکړي، ستا د ماما زوی دی یا ستا ماما دی یا ستا د تره بچی دی یا ستا بلې رشتې کې راځي او هغه تا ته ښه معلوم دی، هغه به د هغه غربت هم ته پېژني، د هغه مالداري هم پېژني، د هغه احتیاج هم پېژني. نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دې ځای کې ستا 2 اجره کېږي، یو اجر د صلې رحمۍ د پاللو کېږي او بل اجر ستا د صدقې کېږي او بل مستحق ته خپل حق رسیږي، ځکه چې ستا په رشتې کې نو د هغه ضروریات او حاجات او غریبي تا ته ښه معلومیږي. نو رب العالمین په دې آیات کریمه کې فرمایي چې تاسو انفاق وکئ. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، انفقوا خرچ وکئ مما دا غمالنا رزقنا چې موږ رزق درکړی کوم تاسو ته، من قبل مخکې د هغې نه ان یأتیا دا چې رابشي تاسو ته یوم یو ورځ
لا بیع چې نه به وي اخیستل او خرڅول فیه په هغې کې ولا خلة او نه به وي دوستانه په هغې کې ولا شفاعه او نه به وي شفارسه والکافرون او دا کافر هم الظالمون هم دوی دی ظالمان. رب العالمین په دې آیات کریمه کې صدقې طرف ته ترغیب ورکوي لیکن ډېر نهایت عجیبه الفاظ سره یو حکم کوي چې ایمان والاو ستاسو د ایمان تقاضا دا ده چې تاسو صدقه ورکوي. ستاسو د ایمان تقاضا دا ده چې تاسو د بل مسلمان خیرخواهي ولټوئ. ستا په چم ګون کې کونډه دا یتیم دی بل محتاج دی د هغې به هم څه ضروریات وي نو هغوی باندې خرچ وکړه او دې کې یو قسم تیزی ورکوي چې که ته ځان ته مومن وې او د ایمان دعوه کې نو خرچ وکړه خپل چم ګون کی غریب تالاش کا او هغه ته خرچه ورکا. اسې نه چې ستا په چم او ګون کی څوک فقیر وي او هغه د لوږې وده کیږي د هغه ته د شپې د خوراک څه میلاویږي نه یا هغه مریض وي او بیمار وي د هغه د علاج دپاره څه وي نه یا هغه بغیر د جامو نه وي او د هغې جامو څادر یا پیزار ته ضرورت وي او د هغې اسباب هغه سره نه برابریږي نو که ته ځان ته مؤمن وي او د ایمان دعوه کې نو د هغوی خیال وساته. بله جمله په دې آیات کریمه کې رب العالمین دا فرمایي رزقنا چې مونږ رزق درکړی دی. الله وی رزق ګوره تا ته ما درکړی دی ته نه وي دغه مال دولت او یو ورځ به داسې هم راشي چې ته به بیا نه یې ته به بیا مړ شي دا به بیا پاتې شي. رزق ما در کړی دی زما دپاره خرڅ کا نو تا ته پې زه اجر در کما. اختیار در کړی دی او اختیار دی محدود دی. جلتی کوا سابقو سبقت پکې وکا سارعو ډېره تیزي وکا اسې نه چې مرګ در باندې راشي. نبی پاک علیه الصلاة والسلام حدیث دی وی مالونه درې دي اکلتا فافنیتا تا اخوارو نو فنا شو لبستا فابلیتا وادی غستن زور دی که او اصل مال تصدقتا فامزیتا تا صدقه کو نزان نمخ کی دی اولیگا. یو ځل د الله نبی علیه الصلاة والسلام په کور کې یو ګډه یا بل شی ذبح شوی و. نبی علیہ السلام چې کور ته راغی تپوس کوي و یا عائش اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا څه پاتې دي د هغې نه که نه نو د الله د نبي دا کتف د اولې به ډېر خوښېده. عایشه صدیقه فرمایي چې یو کتف اولې پاتې دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل داسې مه وایه چې دا پاتې دی چې کوم د صدقې کې خلکو ته ورکړی هغه ټول پاتې دی دا ضایع شو ځکه دا ما تا وخواړه. چې کوم د صدقه ورکړه هغه ستا دپاره مخکې لاړه هغه به تا ته هغه تورو تیارو کې پکارېږي. یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د یو سړي درې رونه دي. یو ورور یې هغه دی چې هغه په دنیا کې د پکار شو. دویم هغه دی چې هغه تر قبره پورې د هغه پکار شو. او دریم ورور هغه دی چې په قبر کې دننه د حشر په میدان کې په پل صراط باندې دا ټوله سختي به ورسره هغه ګالي او هغه به ورسره تیری. په دې کې کوم ورور ډېر بهتر دی؟ نبی پاک صحابه فرمایي چې ظاهره د هغه وروره چې په سخته کې ورته پکار شي. نبی علیه السلام وایي دا دوه ورونه یو مال دی او بل رشته ده. مال به ستا د کفن او دفن انتظام وکړي. رشته داران به دې ستا په ښې طریقې سره غسل درکړي او قبر به ته برابر کړي او جنازه به در باندې وکړي او هلته به دې په تورو تیارو کې ځان ته پرېږدي هلته به ستا عمل پکارېږي. یو بل حدیث دی چې کله وایي یو نیکعمله انسان هغه په قبر کې کېښودلی شي دته به یو ښایسته شکل کې یو نوجوان راشي دته به تسلي ورکوي
د سړی به حیران شي چې په دومره سختۍ کې او ته زما په کار شوې ته اخر یې څوک وایي دا به ورته وایي چې زه ستا نیک عمل یم زه ستا د تهجد مونځ یم زه ستا په دنیا کې هغه صدقه یم زه ستا په دنیا کې هغه د بل مسلمان خیرخواهي یم زه ستا په دنیا کې صبر یم چې بل درته کنځله کړې وه بل در باندې ګزار کړی و لیکن تا صبر کړی و زه هغه یم او بل حدیث کې راځي وایي بیا به دته حکم وکړي وایي چې اوده شه او هغه حدیث الفاظ دي وي داسې اوده شه لکه څرنګه چې د اول شپې ناوي په احترام او ادب په کور کې په عزت اوده کېږي ډېر په مینه محبت ډېر هر څوک د هغې ډېر عزت کوي د قشان په عزت باندې اوده شه او بیا وي د جنت نه ورته یو کړکۍ را خلاصه شي د جنت مناظر ګوري په دې سره پې دغه وخت ډېر زر تیر شي او وایي که خدای مکه څوکه بدو اعمالو سره لاړه نو دته به یو بد شکله سړی ورشي په دې قبر کې دا سړی به ډېر په هیبت کې ډېر په پریشانۍ کې به دا به ورته وایي چې یو زما خپل عمل او زما بدحالي او ته څوک یې چې رالي نو هغه به ورته وایي زه ستا بد عمل یم زه ستا نه جدا کېدو والا نه یم زه ستا نه تا د پرېښودو والا نه یم یو د خپل مصیبتونه او بل زما د طرف نه دا پریشانۍ دي مصیبتونه نو څه شی به دې پکارېږي هلته نیک عمل به دې پکارېږي نو رب العالمین دلته فرمایي مما رزقناکم دا مما وي اصل کې من ماو من برای تبعیض راځي د بعضې مال نه خرج که ټول مال مه خرج کوه ټول د رب نه غواړي لږ خرج کا بعضې سړی به دا وي یاره ما سره پیسې نشته نن که ته په 100 روپو کې 1 روپۍ نشي خرج کولی نو ته په لکو کې به 10,000 هم نشي خرج کولی د خپل وس مطابق خرچ وکړه لا یکلف الله نفسا الا وسعها د وس مطابق ته مکلفې د خپل وس مطابق څه وکړه او یو حدیث کې راځي که چا سره د صدقې څه نه نو بیا دې ښایسته وینا کوي خلکو ته بیا بد اخلاقۍ نه مه کوه خلکو ته ښایسته وینا کوه چا نه لار ورکوي هغه ته لار ښیه څوک په بدعملۍ کې هغه ته نصیحت کوه مونځ ته نه راځي هغه ځان سره مونځ ته راوله د دوو مسلمانانو په منځ کې خفګان راغلي هغه جوړوه دا ستا دپاره بې بهترینه صدقه ده بله خبر رب العالمین په آیات کریمه کې دا کوي من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خل ولا شفاعه وی دا صدقات او نیک اعمال وکړه د هغه ورځې نه مخکې چې کومه ورځ کې به نه بیع وي نه به دوستاني وي او نه به ستا شفارش وي دې ته ویلی شي هغه ورځ د مرګ ستا چې کله در باندې مرګ راغی د هر څه ختم شو بیعون به نه وي مفسرین لیکي چې انسان صدقه کوي نو دا مال حصول د پاره دا بعضې وخت کې تجارت وکړي نو تجارت په ذریعه باندې مال ورته ملاو شي نو رب العالمین ورته فرمایي د هغې مال نه صدقه ورکه بیا چې کله مړ شي بیا به بیع و شرا نی تجارتونه به نی ملازمتونه به نی ستا کار روزګار به نی نو تا سره به دنیا نی چې دنیا نی نو څه شی به ورکړي او که چېرته در سره ملاوم شي او یو آیات کریمه کې راځي مفسرین فرمای که دا دنیا ټوله د ذهبو نه ډکه کړي او بیا په فضیې کې رب العالمین ته ورکوي بیا د نه قبلیږي نه ملء الارض ذهبا ولو افتدا به نو ته د مرګ نه مخکې دا ټول کارونه وکړه ان یأتیا دا چې رابشي تاسو باندې یوم یو ورځ لا بیع فیه چې نه به وي اخیستل خرڅول په هغې کې ولا خلا او نه به وي دوستي خلا په ضمې د خاص سره هغه دوستۍ خالص ته ویلی شي لیکن هغه دوستي د الله د رضا دپاره نه وه هغه دوستۍ د وجې نه دا په ګناه باندې مجبوره شوې وه بعضې بدقسمته خلک داسې وي چې د ملګري د وجې نه به ګناه کوي هلکه وي زه چې ځو فلم ته وی هلکه وي دا نشم خفه کولی د الله بنده خپل ځان تباه کولی شي او هغه نشي خفه کولی خپل ځان ته اور اچولی شي او هغه نشي خفه کولی دا ګناه کول خو خپل ځان اور ته اچول دي لکه یو حدیث کې راځي
یو ښځه وه د خپل بچي نه ډېره سخته خفه وه او بچی بیمار شو، حالت د مرګ دی او ډېر سخت دی، پې مرګ روح ته نه ځي. چا عرض وکړو نبي پاک علیه الصلاة وسلام ته چې فلانکۍ محله کې داسې یو نوجوان دی او ډېر په تکلیف کې دی. نبي علیه السلام چې راغی په وحي ورته پته ولګېده چې د ده وخت د نزع دی او ډېر پریشانه دی، ځکه مور ته نه خفه ده او چا نه چې مور خفی نو بیا د ده هغه دنیا ډېره بېکاره ده. نبي علیه السلام مور راوغوښتله، نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې دا معاف کا. مور یې ډېره زیاته پریشانه وه، ډېره دک به یې رسولی و ورته، وایي نه یې معاف کوم. نبي علیه السلام ورته بیا وویلې چې ګوره معاف یې کړه، وایي نه یې معاف کوم. نبي علیه السلام سره ملګري وویل لاړ شئ لرګي راوړئ ښه ډېره، اور دپاره هم څه انتظام وکړئ او دا کې اور بل کړئ. دا مور تپوس کوي چې په دې باندې څه کوي؟ وایي اور بلوم او دا ورچوم. وایي نه دا ولې کوي؟ دا خو زما بچی دی. وایي ګوره که زه یې ور نه چوم او دا ته معاف نه کړې او دقه شان مړ شو، رب العالمین ډایرکټ اور ته ورغورځوي، نو ستا خپله خوښه. هغې فورا رحم پرې راغی او بچی معاف که، وایي فورا ترېنه ساه ووتله په خوشحالۍ سره. نو دا ګناهونه څه دي؟ دا ډایرکټ اور دی. یو سود خور واقع تاسو ته ما بیان کړې وه، هغه په پوړۍ باندې بره خاته او راوغورځېده چې بیا ورلو هغه کې بیا ساه نه وه. وی چا په خوب کې ولیده چې هلکه څنګه حشر د سره وشو؟ وی زه خو د پوړۍ نه جهنم ته غورځېدلی یم. مونږ ته به ښکاري چې په چمن کې پروت دی، مونږ ته به ښکاري چې په خپل صحن کې پروت دی، چې سات یې ووته او ناکام لاړ، هغه تباه شو. نو ملګری ته وایي چې د ګناه کار ته ځو، هغه د جهنم ته بوځي، نور د خپله خوښه. د ملګري د ملاقات د وجې نه ته مونځ پرېږدې، هغه د جهنم ته بوځي. ملګري سره ناست یو ته دروغ وې، غیبت کې، دوکې کې، د جهنم اعمال دي. خپل ځان باندې رحم وکړه، خپل ځان سره سوچ وکړه چې کم طرف ته روان یم. ولا خله نن خو دوستانې د وجې نه ته هر څه کې، ور هغې وخت کې بیا دا نشته، دوستانې دې بیا په کارېږي نه. خو لیکن دا دوستانې د کفارو یا د ګناهګارو باره کې دي چې څوک نیکان دي، د هغوی دوستانې بیا په آخرت کې رب العالمین هغوی ته پکارئ. ولا شفاعه او نه شفارس شته. شفارس باره کې علما فرمایي چې شفارس کافر ته نشته او شفارس بغیر د اذن د الله نه نشته. یا دې ته هغه شفارس قهریه ویلی شي چې په زور باندې شفارس نشته چې څوک به دې په زور د الله نه خلاص کړي. نه نه، هلته د الله بادشاهي ده، د الله حکم او فیصلې چلیږي. او بل شفارس بالمحبه، د محبت د وجې شفارس. ستا یو حاکم یو افسر سره کار دی، یوه نوکري ده یا بل څه کې دی، هغه درته نه کوي، تا د هغه بچي ته شفارس پیدا که او بچی دې ورته شفارس کې پیش که، یاره وایي دا کار خو نه کوم، خو د بچي د محبت د وجې نه کوم. یا ښځه یا پلار یا بل څوک، دې ته هغه شفارس بالمحبه وایي. یا د علاقې یو مشرو مخوریزو د هغه نه وشرمېده او کار ستا وکړه. ګوره په آخرت کې دا نشته، خپل عمل به دې بچ کوي. او که بیا ته نیک وي او مسلمان وي نو بیا تا د پاره شفاعت شته، هغه د الله د اذن نه بعد شته. انبیا به شفاعت کوي، شهیدان به کوي، قاریان به کوي. انشاءالله رستو آیات کرسی ته دې کې به د هغې تفصیل بیان کو. والکافرون هم الظالمون، او کافران هم دوی دي ظالمان. دې باره کې علما فرمایي چې دلته رب العالمین فرمایي چې کافران هم دوی دي ظالمان. کافران هغه دي چې هغوی صدقې نه ورکوي، نو دی ظلم دی. کافران هغه دي چې د وخت د نبی مقابله کوي، تا ته پکار دي چې دوی مقابله تو وکړي په جهاد او انفاق سره. او بله خبره دا ده چې ګوره کافران د الله د رضا دپاره خرچ نه کوي، نو که ته هم خرچ نه کوي نو ته به د کافر سره مشابه شي او ستا نه به ظالم جوړ شي. بس ته بیا ګورې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو انفقوا خرچ کوئ مما د هغې مال نه رزقنا چې موږ رزق درکړی دی کوم تاسو ته من قبل مخکې د هغې نه ان یأتیا دا چې رابشي په تاسو باندې یومن یو ورځ لا بیع چې نه به وي اخیستل او خرڅول په هغې کې ولا خله او نه دوستانه ولا شفاعه او نه شفارس والکافرون هم الظالمون او کافران هم دوی دي ظالمان.
رستو آیات کرسی د هغې فضایل هم ډېر دي او هغې کې مقاصد هم ډېر دي انشاءالله هغه به سبا بیانو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. رب العالمین زمون صغیره کبیره گناهونه معاف کی. الہ العالمین زمونگا نوی او زار گناهونه معاف کی. رب العالمین گناهونه کمون قصدن کړي که زمون سهون شوي رب ټول راته معاف کی. رب العالمین د عملګری د درس ډېر په مینه محبت کینی ټول کارونه ورته پریدي او دا 1 غنټه او 45 منټ دوی ډیر په توجه کینی رب دی اجرونه ورکی. رب العالمین دعوت دنیا او آخرت کی د فیدمن ثابت کی. رب العالمین دعوت دنیا او د آخرت د خوشحالو ذریعہ وګرځي. رب العالمین دوی په عمرونو کې برکتونه واچي. رب العالمین د ملګرو په کورونو کې برکتونه واچي. رب العالمین دوی په اولادونو او زنانو کې برکتونه واچي. رب العالمین دوی په دې باندې په دنیا او آخرت کې خوشاله کی. رب العالمین دا ملګری ناست دي که ملګری څه ضرورت وي څه حاجت وي څه مشکل وي یا څه قرض کې گیر وي یا څه بل څه پریشانی کې گیر وي رب العالمین ټول ملګرو حاجتونو باندې ته عالمي او علیم بذات الصدور وي. رب العالمین ټول ملګرو حاجتونه د خپل خزانونه پوره کی. رب العالمین د ملګرو کې کوم ملګری بیمار وي یا کور کې بیماری وي واړه بیماران وي غټ بیماران وي الہ العالمین ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کی. د نیکو اعمالو د پاره او د خپل خپلوانو د خوشحالۍ د پاره ربا شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کی. د نیکو اعمالو د پاره او د خپل خپلوانو د خوشحالۍ د پاره رب العالمین موږ د ګناهونو د تمام اقسامونو وساتي. رب العالمین موږ د ګناهونو تمام اقسامونو وساتي. رب موږ د کفر نه وساتي. رب العالمین موږ د شرک نه وساتي. رب العالمین موږ د بدعت او ریاکارۍ نه وساتي. رب العالمین موږ د دروغ ویلو غیبتون نه وساتي. رب العالمین موږ د حسد او د بهتان نه وساتي. رب العالمین موږ د سودخورۍ نه وساتي. رب العالمین موږ د دوکو د غدارو نه وساتي. رب العالمین موږ د حرام خورۍ نه وساتي. رب العالمین موږ د حرام کسب نه وساتي. رب العالمین موږ د حرام دولت نه وساتي. رب العالمین موږ د ټولو ګناهونو نه وساتي. رب العالمین په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه ده. الہ العالمین تر مرګ پورې په دغه ایمان باندې موږ قائم او دائم وساتي. رب العالمین مرګ د ایمان سره موږ ته نصیب کی. رب العالمین خاتمه زموږ په ایمان کی. رب العالمین خاتمه زموږ په ایمان کی. الہ العالمین موږ ته دعا چل ناراضي دعا طریقه ناراضي. نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام چې د امت د پاره کبي د خیر دعاګانې غوښتي الہ العالمین آی کې زموږ برپور حصہ وکي. د کوم شیونه چې پناه غوښتي دا الہی موږ ته د هغې نه پناه را نصیب کی. رب العالمین مرګ برازي او مرګ یو عجیبه پیغام دی. مرګ ډېر سختۍ نه لري. مرګ نه وروسته ډېر عجیبه زندگی شروع کیږي. رب العالمین د مرګ نه مخکې مخکې زموږ توبه قبوله کړي. رب العالمین د مرګ نه مخکې مخکې زموږ ګناهونه معاف کړي. رب العالمین د مرګ نه مخکې مخکې ته زموږ نه راضي شي. الہ العالمین د مرګ نه پسه رب العالمین د موږ ته فلاح نصیب کړي. د مرګ نه پس موږ ته کامیابی نصیب کړي. الہ العالمین مرګ د شهادت موږ ته نصیب کړي. رب العالمین موږ ته مرګ د شهادت راته نصیب کړي. الہ العالمین چې کله مرګ راځي د عظیم کلمه زموږ په زبان راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین. رب العالمین دې اجر درکړي ټول. جزاک الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا خیر سید خیر السلام علیکم. السلام علیکم. سی بسنګ جوړ سید خیر خیر جوړ سید خیر رقم برابر دی حالوال درست دي صحتونه ښه دي خبره خو نشته امن دي څوک خبره خفه نه دي درس اوږدېږي مونږ هم خیل نه خیل صحت ښه دی ډېر کم کښېنئ نو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کاجی خیر جی ختم خیر جی ختم برابر دی ته بس السلام علیکم خیر ول جوړي صدې خدي به دې برابر الله دې خوشحال کړي عزت من شي نور خیر دي مونږ سره روټي خوري دي نور خیر دي الله خوشحال لر السلام علیکم السلام علیکم ایشب سلام علیکم صدې خدي الحمدلله بالکل خدي دعاګانې کوي دي الله خوشحال مونږ د خوراک خبرې کوو مونږ ته دا خبرې مه کوه شب بیداري دی مونږ بس روزانه شب بیداري کېږي د شپې نه وخته پورې کتاب ګورو یاره سر را باندې ګرځېده ډېر زیاته به دې سره ټیکېږي په کتلو سره هم خوش الحمدلله یعنې درس کې مې وم نه سکله یاره زما وخت